السلام علیکم مینوالو نیکی احترامات هیله لرم چې روغ جوړ خوشاله به یو. نن یو ځل بیا د فیسبوک په پاڼه تاسو سره مخامخ یو، راغلی یو د اسلام آباد په خاورې باندې ناست یو. تاسو به یې پېژنو، مخکې مې انټرویو ورنه اخیستې وه. خوږ ملګری نه عمر شاعر جناب محترم رحیم الله رحیم زنګي خیل سره د شعر و شاعري پاک ناست یو. هغې نه به د خپل شعرونه اورو. ما سره خپل خوږ ملګری ناسته کفایت الله تاجزۍ نه تعلق لري، هغه هم را سره ناسته او رحیم الله ته موږ په خپل پروګرام کې ورور ورکړلی وایو. مننه نوولي صاحب، الله دې آباد خوشحال ساته چې لږ نه ډېر تکلیف ته چې تاسو یې موږ پاره کوو او هر جي ته جان رسوو چې چېرته موږ یو هلته تاسو یو را سره. ډېره مننه وکړم، الله مو آباد او خوشحال ساته. زنده باد. راځو مینوالو د رحیم الله رحیم صاحب نه به شعرونه وارو. سهیل صاحب یو دوه شعرونه دي. وی ما ستا یاري لمن نیولې ده په صبر سره، ما ستا یاري لمن نیولې ده په صبر سره، ما ستا یاري لمن نیولې ده په صبر سره، کمې ګزران شي ستا په مینه کې د قبر سره. واه ډېر ښه ډېر ښه، دا بیا ووایه. ما ستا یاري لمن نیولې ده په صبر سره، کمې ګزران شي ستا په مینه کې د قبر سره. واه ډېر ښه. ته چې انکار پسې انکار کوې ښایسته جانانه، ته چې انکار پسې انکار کوې ښایسته جانانه، ته چې انکار پسې انکار کوې ښایسته جانانه، ستا د غرور منګی به مات کړمه په جبر سره. واه واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه مننه. نوولي صاحب غزل ده. وایي ما دې وړي ستا یاري لمسونه یو یو، ما دې وړي ستا یاري لمسونه یو یو، ما دې وړي ستا یاري لمسونه یو یو، په زړه بار مې کړل غمو پنډونه یو یو. واه واه مننه. لیونه یم چې په غم د جانان جاړم، لیونه یم چې په غم د جانان، لیونه یم چې په غم د جانان جاړم، راکوي په زړه مدام ټسونه یو یو. واه 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 واه. مننه. افسانې د عشق ملیکه علمه، افسانې د عشق ملیکه علمه، شي به عشق کې په دار سرونه یو یو. واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه مننه. په بازار د عشقۍ باندې راتېر شوم، په بازار د عشقۍ باندې راتېر شوم، مینه نشته خرڅوي ځانونه یو یو. مننه. په بازار د عشقۍ باندې راتېر شوم، مینه نشته خرڅوي ځانونه یو یو. ټول کائنات مالکه ته مو مددګار شې، ټول کائنات مالکه ته مو مددګار شې، ختموي د پښتنو کامونه یو یو. مننه. ټول کائنات مالکه ته مو مددګار شې، ختموي د پښتنو کامونه یو یو. زه رحیم د وچو پاڼو په مثال یم، زه رحیم د وچو پاڼو په مثال یم، زه رحیم د وچو پاڼو په مثال یم، راکوي خو ګام په ګام اورونه یو یو. واه واه ډېر ښه. دا بیا ووایه. زه رحیم د وچو پاڼو په مثال یم، راکوي خو ګام په ګام اورونه یو یو. واه ډېر ښه. رحیم صاحب خواست کوو که یو بل غزل چېرته پېښ کړي. مننه مننه. انشاءالله ولې نه مینوالو ته به یو غزل پیش کړو. وایي نوابلي صاحب ورته وایي راځه چې روغه د یو بل وکړو او مینه وکړو، راځه چې روغه د یو بل وکړو او مینه وکړو، مرسته خیبر نه تر کابل وکړو او مینه وکړو. مننه مننه. زمونږ بچي د کام سرتورې مینه نه پېژني، زمونږ بچي د کام سرتورې مینه نه پېژني، چې مینې ویش په هر درشل وکړو او مینه وکړو. مننه مننه. زمونږ بچي د کام سرتورې مینه نه پېژني، چې مینې ویش په هر درشل وکړو او مینه وکړو. هر حربه استعمال په ما پښتون بچي کړه، هر حربه استعمال په ما پښتون بچي کړه، هر حربه استعمال په ما پښتون بچي کړه، نور به د غیرو چال وجل وکړو او مینه وکړو. واه واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه مننه. دې بدمنۍ
نه خدایه بچ کړې زمونږ خوار پښتانه دې بدمنۍ نه خدایه بچ کړې زمونږ خوار پښتانه چې خوښي ناز په خپله تل وکړو او مینه وکړو مننه مننه راځئ آباد د مینې ډک او دا زرغون وطن کړو راځئ آباد د مینې ډک او دا زرغون وطن کړو چې په یو ځای بیا اغوجل وکړو او مینه وکړو مننه راځئ آباد د مینې ډک او دا زرغون وطن کړو راځئ آباد د مینې ډک او دا زرغون وطن کړو چې په یو ځای بیا اغوجل وکړو او مینه وکړو اخرنا شعر دا غېږه یې راکړه په ژړا کې راته ویل رحیمه غېږه یې راکړه په ژړا کې راته ویل رحیمه چې به تر لسو نه جوړ شل وکړو او مینه وکړو مننه غېږه یې راکړه په ژړا کې راته ویل رحیمه چې به تر لسو نه جوړ شل وکړو او مینه وکړو مینوالو د رحیم صاحب زه ډیره شکریا ادا کوم چې موږ ته د په قیمتي وخت ټیم راکړله او موږ ته په خپل پروګرام کې اجازه راکړو د لوی الله په